السلام علیکم یار څنګه خیر دی ورانه خیر السلام علیکم سلام څنګه خو ادم خوشاله راځل کین الک ګل بدیلا څنګه چاله یاره خیر دی یاره بس د الله یاره په کله راځي الحمدلله الله خیر بس سعودي نو یاره پرون راغلی وو ځان څه سامان مې نو راوړی یو دوه مو کې په میزان راوړیو جوالي موالي مې ډېر راوړی وې یاره خو د ګاونډیانو له مې ورکړې خلک ډېر وو یاره ګنې تاسو له به مې پکې راوړی وای خو ختمې شوې ګل بدیلا ته خو چې بېروزګاري ده نو هلته نه مړه د الله شکر دی لیموزین چلوم او د ریاض نه جده او د جدې نه دمام او ټوله ورځ چې په کوم ځای بس چلوي 2 ګنټې صرف ناسې نور د شپې ټوله شپه لیموزین چلوي ماماجي ماله د موبایل نه راوړی یاره جوال مې ډېر راوړی وې خورۍ خو ختمې شوې بلې پیرې ده به تاله راوړم د خیره نو پیسې دې څه ګټلي که نه او یاره بس ګزاره مې کړې وه یو 25 لکه روپۍ مې ګټلې وې 15 کاله کې نو خرچه به مې کور ته رالېږله او 25 لکه روپۍ مې راوړې وې بینک کې نه دی ټکس پې راځي او دغه ځمکه پې چېرته واله یاره ځمکه خو ښه وه خو ځمکه به ماله څوک والي ماماجي ما ته معلوم دی کس په کوم ځای کې هغلته یو کس دی د هغه څه لویه بلا ځمکې دي اوارې ښه کار کوي او ښایسته دي ښه برابر دي هلکه دا به ما ته وښیه نو دغه د که مې خوښه شوه روپۍ به ورله په یو ځای وعلیکم سلام عبدالعزیز څنګه یې ښایي برابر یې یاسینه ښایي برابر یې طبیعت یې ښه دی هلکه څه زیات ته نه دی معلوم د خرڅ ولې نشته مړه دنیا زینولې خیر شه یاره زمونږ ماما ښه ډېرې پیسې راوړي دي او ځای اخلي نه مړه نو که زیات ته معلوم وي نو د دنیا ځایونه دي رای والا چې زګیا والا والو تاله پکې څه کمیشن ممیشن هم در ګویانې مه یو ونټوپای موټرسایکل به واړې سړی راواړوه هلکه هغه خو زما د لاس کار دی سړی راوله بس تاله پکې کمیشن ممیشن ښه ټیټ کمیشن وکاږو بس سړی راوله د دغې نه بې فکره اوسه انشاءالله زه بیا راولم او بیا ځمکه کومه ده دا ځمکه ده که نه دې ځمکې ته وګوره د هغه ځي پورې دی نه هغه پورې نه دغه ځي پورې دا ټوله ځمکه ده ظالمه چې اوس یې واخېسته 2 میاشتې بعد ورې 10 لکه روپۍ ګټي تاسې ګپ خو نه دی سړي ته یې رینګ کوی که نه یاره کال مې ورته کلی ماماجي ته اوس به راشي ګلبندین ماماجي صحیح ده راشي بیا ما ته وویله هلکه ماماجي هغه دی را روان دی السلام علیکم څنګه ښه خیر ده خورۍ ځمکه کومه یوه وه تا چې مال اخېسته ماماجي دا ځمکه ده نو هلکه دا خو ډېر شی دی او سټام وسه لیکو دا د هغې زکي پورې دا غونډه ځمکه ده ماماجي او دا کس دی صحیح ده هلکه بس سټام ورته لیکه صحیح دی ځمکه ده ماماجي چې اوس دې واخېسته 2 میاشتې بعد له 15 لکه روپۍ او نیر هم پرې را روان دی نیر هم پرې را روان دی ښه نیري اوبه او مزې به کوې د اوبو لاندې د ماماجي یارکه خورۍ سټام ورته لیکه صحیح خدای دې خوشحاله که داسې ښکلې ځمکه دې راله کتلې د الله دې عزت تاسو په موږ ګران یې تاسو زموږ عبدالعزیز زموږ یار دوست سړی و دا زموږ خوری دی خوری خپل خوری هم موږ دی هم دلته ښه ځمکه کتله موږ وی چې زموږ ماماجي دی دغه یو الله دې خوشحاله که خوری بس صحیح ده خاص ټام السلام علیکم وکیل صاحب ښه یې صاحب دې ښه دی السلام علیکم وکیل صاحب راځئ کښېنئ او وکیل صاحب دې سړي له مې ځمکه ورکړله نو ما یې چې ډایرکټ په سټام ولیکو یا پیسې میسې دې والو سټام به څنګه او چې انتقال راوړی ټیک شو دا په څو قیمت کړې ده دا جریب ځمکه ده 80 لاک روپۍ دي 80 لاک او پاتې واخېسته دا خرڅوونکی رسید بابت اراضی ستا طرف نه به ولیکم ستا یاسین نامه ده یس سر او ګلبدین ما ګلبدین نوم دی دا مې ولیکو که نه د زه طرف نه څلور کراله ځمکه تا له درکړه
او به ایوز سیلا روپۍ او دا پدا ګواه پکې چې دی دا دغه شو گواه دا پورا دی صحیح نو ته سټیمپ وایي د ګوتو ولګوه دستخط کولی شي زه خو پړه سړی نو په ملک کې هېڅ هم نشته دا ګوتو ولګوه صحیح ده زه چې که نه د ښی لاسه دا زما دا نوم دی و پیسې مې راوړي وو چې درته خدای پالا الحمدلله دا پیسې به تا خو تا کوچې کې راوړي بس دا زموږ رواج دی بیا خدای ډاکوان وکړي نو څنګه زه څه وایي نه شم ګرځولی بس دا به ته مې بینک کې وشمارې دا به زه وشمارم دا سټاپ نه تصدیق وکړه خیر دی میشه نه بس منظوره ده وکړي دې به بینک ته وړیا سي مرته په مهرباني السلام مبارک شه تام دروازه ډېر مبارک وکیل صاحب لکه ای لالا سکی جی دا ځمکه مې اخیستې ده او د څه شي ځمکه دې اخیستې دا زما ځمکه ده ما پې بورۍ پیسې مې پې د ورکړې څه شي په څه شي به پردۍ ځمکه پیسې ورکړي لکه بورۍ پیسې مې پرېږده پورې پیسې راځه چې خبره وکړو دا زما ځمکه ده سټام دی راسره لیکل درته ورکه زه کسترین کومه زه کست شابه رنګ وکړه شابه ما سره کس میلاو کړه زه میلاوام شابه کس میلاو کړه پردي نمبر بند نمبر میلاوي یاره میلاو وشي څنګه به میلاو شي شابه غرق شومه اله خورۍ چېرته یي زر راشه یاره هغه سړی خو راغلی وایي دا زما ده غرق شومه زر راشه تباه شومه بورۍ پیسې مې پې ورکړي زر راشه هله اما ماجي څه چل دی خورۍ ښایي خیر دی یاره که سړی راغلی وایي دا ځای زما دی او دا خو ما پې بورۍ پیسې ورکړي خورۍ یاره ماماجي هغه خو د شکل نه ډېر شریف ښکارېده او هغه نورو کسانو سه هم دوکې کړي نور کسان یې والي دي اوس پنجاب ته تښتېدلی دا څه ویله که زما زه دوکه وکړه او که نه ماماجي غرق شومه تباه شومه ټولې پیسې م لاړې غرق شومه یا خدایه ماماجي بس ده